ما هغه ملګرو ته قصه کوله. یو مولوي صاحب بیان کې یو خبره وکړه ډېره عجیبه. وایي چې یو مالدار سړی ویل زما دومره ځمکې دي، دومره جایداد مې، دا پټي، دا باغونه. وایي زمونږ په علاقه کې ډېر زیات مالدار چې فخر یې کوو په دې خپلو ځمکو جایدادونو چې لکه ما دونه پیسې ګټلي، دونه منډې تړلی مې والي، خواري مې کړې ده، او زه چې راوځم بیا سهار کې داسې نګراني کوم چکر هم پکې ووامه. وایي ما ورته وویل چې ته پکې دومره خواري دې کړې چکر، زه چې سهار راوځم هسې مفتو کې پې داسې نظر واچوم، زه پکې چکر ووام، هسې دې پې ځان غر کړی څه شی کوې خولې ته اچې، دا پټي ستا دی خېټې ته کوزېږي څه کېږي، خو په دغه ځای پراته دي، سبا به مړ شي، دا به پراته یو ته به ځې. مونږ یو غټه دوکه کې پراته یو. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. نه دی ژوند دنیوي مګر د دوکې یو سکنه او سامان دی. دا څومره غټه دوکه ده، دا مې ځمکې، دا مې جایدادونه، دا مې کپني، دا مې ګاډي، دا مې دا او دا مې دا، او چې څنګه مرګ راشي اقا ارسه په خپل ځای پاتې شي، ارسه سټاپ شي او دې خاورو ته کوز کي، بیا خلک خپل عیش معاش کوي. که تاسو دا غواړئ چې د الله نعمتونه سپک ونه ګڼئ، همیشه تر مرګ پورې شکر ګزار واوسیږي. ښایسته فارمولې راښودلې ده، بیا به دې نه یریږي. که دا کاروبار مې خراب شي بیا به دې نه یریږي، یره که زما دا کاروبار بند شي بیا به څنګه چلی، بیا به د دې نه یریږي، یره که چېرته دا وشي او دا وشي، دا پروا به دې بیا نه. او دا به نه وي چې زما خو کاروبار کمزوری دی، زما خو دا رزق ډېر کم دی، زما خو دا چل دی. دا د الله نبي ښایسته فارموله ښیي. وایي په تاسو کې د یو انسان په دین کې د ځان نه اعلی کسانو ته وګوري او په دنیا کې د ځان نه ښکته خلکو ته وګوري. موږ الټه کار شروع کړو، په دین کې هم د ځان نه ښکته خلکو ته وکته چې مړه زه خو لا ډېر ښیم، خلک منځونه نه کوي، نو زه خو لا بیا هم ښیم. موږ په دین کې ځان نه ښکته خلکو ته وکته، نو مخکې نه شو تللی، خټو کې نښتي وو، خټو کې نښتي وو. او په دنیا کې هم د ځان نه بره خلکو ته وکته، او د فلاني دومره جایداد واخست، دومره ګاډي واخست، دومره کاروبار مخکې شو، دی بس بیا منډه منډه منډه. ما الله پیژنه، ما رسول پیژنه، ما قیامت، ما جنت، ما جهنم، د هیڅ شي فکر مه کوه، او بس منډه او منډه او منډه چې هل مې مزید څنګه به زیاته کړم دا دنیا. او دې مثال د سوري دی، سوري په چې منډه وې راګیرېږي نه، تا نه مخکې روان یې او ذلیله کوي دي. دا دنیا سړي سره دا کار کوي، او دی عجیبه عادت دی دی دنیا. په دې تجربه وکئ تاسو چې څومره دې نه شا راوګرځې او ته تې منډه وې، دا په تا پسې را منډې وې، د سوري مثال دی، دا به تا پسې په خپله را روان. او یاد ساته چې الله دې کم قسمت کې او نصیب کې څه لیکلي دي، د دې نه 1 روپۍ زیاتولی نه شي.